یتیم او فقیر. یو ځل حضرت عیسی علیه السلام چیرته روان و، هغه شیطان ولیدو چې په یو لاس کې شات او په بل لاس کې ایره نیولې وه. عیسی علیه السلام ورڅخه وپوښتل: ای د الله دښمنه، تا ته دا دواړه څه په کار راځي؟ هغه وویل: شات د غیبت کوونکي په شونډو کې لګوم تر څو نور هم غیبت وکړي، او ایره د یتیمانو پر مخونو لګوم تر څو خلک ترېنه نفرت وکړي. د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی چې الله تعالی پر رحم کوونکو باندې رحم کوي. تاسې د ځمکې په مخلوق رحم وکړئ، آسمان والا به پر تاسو رحم وکړي. او دغسې د نبی علیه الصلاة والسلام څخه روایت دی چې د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل شي، الله جل جلاله هغه ته داسې معذرت کوي لکه چې په دنیا کې یو سړی له بل سړي نه معذرت کوي. الله جل جلاله ورته فرمایي: زما په خپل عزت او جلال قسم چې ما دنیا له تا نه ستا د بېقدرۍ په وجه نه وه لرې کړې، بلکې د هغه عزت او اکرام په خاطر چې ما ستا لپاره تیار کړی و، ته مې له دنیا نه محروم کړی وې. ای زما بنده، د خلکو په هغه ډلو کې روان شه چا چې زما د رضا په خاطر په تا څه خوړلي او څکلي دي او جامې یې درته اخیستې، د هغو لاس ونیسه، هغه ستا دی. خلک به په دې ورځ په خپلو خلو کې ډوب وي، او هغه به د خلکو له منځ نه هغوی له لاسه ونیسي او له خپل ځان سره به یې جنت ته بوځي. او دغسې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې فقرا وپېژنئ او عزت یې وکړئ، ځکه له هغو سره دولت دی. پوښتنه وشوه: یا رسول الله، له هغو سره کوم دولت دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: کله چې د قیامت ورځ راشي نو الله جل جلاله هغو ته فرمایي: چا چې پر تاسو خوراک څښاک کړی او جامې درته اخیستې دي، د هغو لاس ونیسئ او جنت کې یې داخل کړئ. عبرت. ګرانو دوستانو، د اختر ورځې دي، موږ تاسو باید چې په دې خوشحالۍ کې شاوخوا یتیمان او فقیران هیر نه کړو، ځکه د یتیم سره چې څوک ښېګڼه وکړي د هغه پایله داسې وي لکه تاسو چې په حدیث شریف کې واورېدل.